کله چې یو داعي او عالم کاروبار کوي او بزنس کوي، خلک د دا کاروبار او بزنس دین پورې تړي یا له دین نه د سوء استفادې په اساس ورته فکر کوي. په دې اړه باندې تاسو دا مارته مخکې ویل چې میډیا کار کړی دی چې مولا یو نو عالم یا دینی شخص د معرفي کړی دي چې د دوی ور دنیا کې کار نشته دی او دا نظریه اسلامي نه، دا نظریه يهودي نظریه ده. يهودي په نوم دی رابایز یو غلري چې هغه دنیا سره کار نه لري، حتی که مور ته आवाज کوي مور توجه نه کوي، موږ رابایز او موږ ځان وقف کړی دی. دا عیسویت نظریه چې غوي ننس او پریست او پاپس او داخلك لري، موږ دا نه لرو. موږ دین ورځنی ژوند لپاره دی چې ته څنګه خپل ژوند مخکې وېسي. تجارت د ورځني ژوند یو برخه ده، حلال رزق کور ته راوړل د ورځني یو برخه ده. او ټول مهم دا چې څوک لږ زره معلومات ولري دا پختنه بيخي مخکې کوي نه، ځکه زمونږ خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تجارو، زمونږ امام ابو حنیفه چې شو تجارو، امام احمد تجارو. یعنی موږ لس وګورو ناصر البانی ساتونه جوړول، یعنی که تاسو ورشي لس ډیر زیات وګده چې هر یو عالم یو تجارت کړی دی، خپل ځان ته رزق ګټلی دی کسب او تجارت بدون د شک چې دا به ښه خبره ده چې علما هم کولی شي چې ډیر وخت لیکل ته علم ته ورکړي او بیت المال نه هغوی ته مدار پیسې ورکړل شي، هغه مشکل نه لري ځکه هغوی وخت ځان وقف کړی دی. لیکن هر وخت کې خلکو خپل تجارتونه کړي دي، خپل ژوند مسؤلیتونه مخکې وړي دي. او بهتر مثال زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې سفرونه کړي دي، شریکوانی کړي ده، ټریډ یې کړی دی، تجارتي حکمونه ورکړي چې دا دین او تجارت زموږ یو برخه نه وای، بیا ولې حکم وو، بیا ولې واحد دین بو یو ډیر لوی بالکل. او بیا خصوصا په حنفي فقه کې ولې بیا زموږ دین اسلام واحد اقتصادي سیستم لري، نور هیڅ ادیان دا سیستم نه لري، اقتصادي سیستم، بانکي سیستم او همچنان مالی. موږ یې بدیل لرو، دا زموږ د دین یو برخه ده. جالب څه ده چې کله یو کس، یو مثال به د یو مولوي صاحب ورکړم چې هغه مسجد کې امام دی او دا مولوي صاحب ناراسته دی، امام دی، خپل ځان ته چې نه کوي چې هغه وکړي الله پکې برکت واچوي، نه دونه خو مې نه ویلي مولوي صاحب کنه ته فقط دا زموږ خپل شخصي عقدې دي چې موږ دنه مخکې ځو. ما باندې خلکو کې هغه کو انتقاد کو ته تجارت کې او دین ادرس نه مې دین ادرس نه تجارت کوم، تاسو ما دا وایي او همدا اصلا حج دی که زه په حج یو مسلمان او تجارت کوم دا ښه خبره ده کنه، ځکه تجارت ټول هدف دا دی چې په حج مسلمان ته د معاملات څنګه مخکې وړي. ګټه بیا دویمه خبره ده. زه مثال در کوم، ته موټر نه اخلې چې په تیل پکې وسوځې، ته موټر اخلې چې الف او ب ځای ته لاړ شي، تیل سوځول د دې یو برخه ده. اصلي هدف تجارت دا دی چې ته د الله حکم صحیح تطبیق کړي، ګټه پکې یو برخه ده. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې نه لس تقسیم کې نه ګټه 9% ګټه په تجارت کې دي. او تجارانو چې اسلام دلته رسول دی، دا نن عثمان بن عفان بانک اکاونټ لري په سعودي عربیه کې، په دې خبرې بانک اکاونټ لري خپل نوم لاندې، ځکه کوم باغ چې وقف کړی وو، کوم ځای وقف کړی وو، نه پورې د وقف پیسې وروړي اکاونټ کې چول کیږي. او اکاونټ دا څنګه دی؟ عبدالرحمن بن عوف داس تجارو چې مدینه کې یا د څوک د پیسو سره کار کو یا د سره کار کو. نو علما وایي چې عبدالرحمن بن عوف جنت په پیسو اغستی دی، ځکه الله مصرف کړی دی. دغه اپس دی چې کله د مسجد د صدقې دی هغه ورځي تاسو چې څوک تجارت کوي تجاران باندې आवाज کو، کله افغانستان کې مشکل تجاران باندې आवाज کو، بیا څوک تجارت کې بده خبر ده. که زه سبا د قاسم په کوم بده کې مشکل څه شي دی، که زه سبا ته بل مشکل څه شي دی. تجارت د سند ته پیسې ګټي، صرف ته حلال ذکر ته وړي، خدا ته وګوره څومره کسان ته نور د کاری زمينه مسایل دی. او الحمدلله نن تقریبا 3.5 کسان ته من کاری زميني مسایل کړي دي. دی غوي کور رزق، کور ته رزق دي، ماشومه ډوډۍ خوري، خزه ډوډۍ خوري، مکتب ته ځي، درس وي، قران وي، ژوند کوي. دا یو برخه وګوره. اصل تجارت هدف پیسې ګټل نه دي بلکې ارزش جوړول دي، یو مشکل حلول دي. او که دا سوګم وي چې په حیث مسلمان ته باید داونه کې، زما په نظر ته باید جدي او سایکولوژیست وګوري چې ستا ذهني علاج وکړي. ډېره مننه.